ماته یو چا وویل چې تاسو پیر صاحب سلوی دعوی کړي دي. مې څنګه؟ وی د ویلي چې زه شیخ عبدالقادر جیلانی صاحب نه 6 درجې اوچته ما. مې داسې وچ دروغ دی وته بل داسې وچ درو چې کله نه تاسو کوم چې ماته پیدا کړو نه شي پیدا وینشته د په هدایت السالکین کې دي. نو دې کاکا خاصه اوریدلی او کتاب کو نه ګوري. موت هدایت السالکین را واخسته مې نه دا واخ. دې کې وخای چې پیر سے ویلی چې زه 6 درجه اوچته ما. پانی اړول زموت نه و. بیا غو خوب ورته مار اويست مې نه دا خوب. داغه د مرید خوب لیدل یې مرید خوب لیدل چې ما داسې خوب ولید چې تا د شیخ عبدالقادر جیلانی صاحب نه 100 مقامات بر نورم حاصل کړي. مرید خوب لیدل. کتاب د چاره د پیر صاحب خپل نه دی. هدایت السالکین په اردو لیکل شوی دی. پیر صاحب ته پشمار 50 ټکی اردو نه ورځي. اوس یې کله اورګیا د کړي خلک نه په اردو نه پوي. دلته اردو خوانان چې راتلل نو مترجمین ترجمانان به څه خبرې کوي. کتاب د باجوړه من الله منیسب لیکل دی زموږ استاد. دا غي نسبت کول هغه ته چې دا پیر صاحب لیکل دی. نه د څه خو به د حقانیه د مدرسې نه 1500 فارغ وي. اور سړی به یو کتاب لیکي نو بیا به مفتی صاحب په خلک رانی بیرونی صاحب وګان. د دې مدرسې نه کم فارغ شوی. د شاه فیصل نه کم فارغیږي نه د شاګردانو باندې به استادان نیول کیږي. نو کتاب د پیر صاحب نه دا څنګه چې موږ داغي جواب نه لرو. مقصد می دا دی چې د نسبت پیر صاحب ته دا کذب محض دی. د کتاب داغه دی نه. به هدایت السالکین 3 چاپ شوی دي. 2 مونږه چاپ کړی دي چې یو ځ اخلاص او بیا دوباره چاپ شي لاهور کې. او یو مونږ پسې مخالفینو د ځان نه شیګانو چاپ کړی. هغه بریلیان چې شیګانو ته خدمت کولو او زمونږ پیر صاحب د دربار نه راوشړل او دا هدایت السالکین د شیګانو پرد لیکل شوی کتاب دی. خو خلک یې ګوري نه کړ. دا سپای صحابه او دا نور هغه ګنګوسی اوري او د دې حقیقت نه ځان نه خبرې چې کتاب د کم شینو نه ډک دی. دا کتاب لیکل شوی د شیګانو پرد باندې دی. دا اول نه تر اخره پوری د شیګانو په کفر لیکل شوی دی. اول لیکل شوی دی چې صبریلیان بزمنګ دربار ته راتلل او د شیګانو خدمت کوونکي ومنګ د دربار نه وشړل. چې مو شړل ناغي زمنګ پسې سره دوی څه خاطر ولېګا. هغه خط کې اعتراضونه د هدایت السالکین په اوله پاڼه کې هغه خط لیکل شوی دی چې دا د اعتراضونه مونږ باندې چا کړی او مونږ دا غي جواب کړ. نو بهرحال دا د دې پرد لیکل شوی کتاب دی د شیګانو او بیا پاغي کې د تایید د پارا امین الله منیسب څخه خوبونه د بازي کسانو پیش کړی. نو دا نسبت پیر صاحب ته کول چې هغه ویلي چې زه د دعوه لرم.